د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشئ وخت ورځې 10 بجې شوې. پام راګرځوم تر دې دمه وروستیو او مهمو خبرونو ته. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر د ازبکستان د جیولوژي او قانون وزارت د بهرنیو عملیاتي چارو له سلاکار بهزاد مرمودوف او د هیواد استخراجي شرکتونو له عمومي رئیس خایدبي سره کتلي دي. قانون او پټرولیم وزارت وایي په دې کتنه کې د توتي میدان غازو پروژې په چارو او د میدان وردګو ولایت د خویش اوسپنې کان په تړاو خبرې شوې. د یاد وزارت په وینا د دې هیواد چارواکو د قانونو د سروې، اکتشاف، استخراج او د مینرالونو د پروسس په برخو کې د افغانستان سره د ازبکستان د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان میاشتې سکرتر جنرال روح الله عبدالسلام په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د همکاریو له مسؤل ربیع الفقیه سره کتلي دي. افغانستان میاشت وایي په دې کتنه کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د همکاریو مسؤل راستنیدونکو کډوالو سره د مرستو سربیره د څښاک پاکو اوبو برابرولو برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د عامه روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان له مشر اډوین سینیزا سلاوډر د یونیسف، گاوی او د نړیوال بانک له استازو سره کتلي. عامه روغتیا وزارت ویلي په دې ناسته کې د وقایوي خدماتونو د معافیت برخه کې د فعالیتونو پر څرنګوالي، د کیفیت پر ښه والي او د روغتیايي خدماتونو پر پراختیا خبرې شوي او د نړیوالو ادارو مسؤلینو له افغانستان سره د دوامدار همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د کرملین ماڼۍ اعلان کړی چې له ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر له وړاندیز سره موافقه کړې چې د روسیې او اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو د 10 ورځو لپاره دوه اړخیز بریدونه ودروي او د روسیې پوځ ته امر وکړ چې دا کار عملي کړي. کرملین ټینګار کړی چې پوتین د اوربند نوښت په چوکاټ کې اوکراین د وسلو د لیږد د بندولو غوښتنه کړې او د بهرنیو پوځي او استخباراتي مرستو بشپړ بندېدل یوې موافقې ته د رسیدو اساسي شرط ګڼلی دی. په دې ټلیفوني خبرو کې پوتین له 115 اوکرایني بندیانو سره د 115 روسي بندیانو د تبادلې اعلان هم وکړ. او امریکا د یمن پر صنعا ښار الحدیده او یو شمیر نورو سیمو هوایي بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا بریدونه پر هغو سیمو شوي چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دي. حوثیانو تیرونه اعلان کړی و چې د غزې له فلسطینیانو د ملاتړ په موخه به په سره سمندرګي کې پر اسرائیلي او امریکایي بیړیو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.